عموما دوستانو ته د روغ او جوړ خوشاله اوسئ. څنګه کولی شو په باینانس کې یو USDT دوستانو پرې ترلاسه کړو. نو اسانه طریقه دوستانو ویډیو تر پایه سره وګورئ. ویډیو چې سکیپ کوئ ما که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو چینل هم در سره سبسکرایب کړئ دوستانو. تاسو به راشئ خپل باینانس به راخلاص کړئ. کله دوستانو باینانس راخلاص کړئ په دغه مور اپشن باندې دوستانو تاسو کلیک ورته واخلئ. کله هم دوستانو په دې اپشن باندې کلیک واخیست لږ به تاسو لاندې پکې لاړ شئ. په دغه ځای کې موږ تاسو ته دوستانو یو اپشن راکوي چې هغه دی لرن ان ایرن دی دوستانو. نو را بشئ په همدغه اپشن باندې به کلیک واخلئ. کله دوستانو په دغه اپشن باندې تاسو کلیک واخیستلو لږ دوستانو منتظر کیږو. په لاندې برخه کې اوس موږ او تاسو ته کومه څاروي چې په دغه کې راغلی دی په دغه باینانس کې نو هغه څاروي موږ تاسو ته دوستانو اوس راخلاصیږي. نو ها دوستانو دغه راخلاص شوله. دغه یوه څاروي دی دوستانو دغه HFT ټوکان دي دوستانو. را بشئ په دغه سټارټ لرن باندې دوستانو لرنینګ باندې کلیک واخلئ. کله چې په دې باندې دوستانو کلیک واخیست لږ به ورته منتظر شئ. ها دوستانو کله چې تاسو ورته منتظر شئ نو لږ انتظار کوو تر څو مکمله صفحه. ها دوستانو وړاندې نوره طریقه په سکرین شاټونو کې درته ښایم ما دغه سروې بشپړه کړله. نو کله چې تاسو کلیک پرې وایست بیا به راشئ په دغه غشي باندې به کلیک واخلئ. بیا به راشئ په دغه سټارټ باندې به کلیک واخلئ. کله هم په سټارټ باندې کلیک وایستلو په دغه ځای کې اوس موږ تاسو ته سوالونه راځي. تاسو ته زه اوس دغه لومړی سوال چې دوستانو تاسو به لاندې سوال ته فکر نه کوئ. تاسو به راشئ په دغه پورته سوال کې د کوم پوښتنه چې کړې ده دغه باید تاسو په دقت سره وګورئ چې همدغه پوښتنه هلته تاسو سره راغلې ده او که نه. کله چې همدغه پوښتنه وه دوستانو نو بیا به راشئ په دغه پوښتنه کې د سی جواب دوستانو سم دی چې مارکیټ مارکیرز ده دوستانو. را بشئ په دغه سی به ورته انتخاب کې بیا په سبمیټ باندې کلیک واخلئ. په دغه ځای کې تاسو ته یو بل اپشن درکوي هغه باندې به کلیک واخلئ. تاسو ته بله صفحه دوستانو دغسې راخلاصه شي. نو پورته به لس پوښتنو ته تاسو دوستانو ځواب ورکوئ. راځو په دغه وروستۍ کې دوستانو تاسو ګورئ دغه دویم پوښتنه چې دی دوستانو را بشئ په دغه کې به دغه ای ځواب دوستانو انتخاب کړئ. په سر کې دوستانو دغه تاسو کتلی شئ دغه ای دی او دغه مکمل تاسو هلته په دقت سره ګورئ دوستانو. بیا به دغه سبمیټ کړئ او دلته به اپشن درکړی هغه اپشن باندې به کلیک واخلئ. نو دریمه پوښتنه دوستانو تاسو ګورئ په وروستۍ کې HFT ټوکن دی دوستانو. نو دغه پوښتنه ده چې په دې کې بي ځواب دی وروستۍ کې پیس دوستانو ورته لیکلی دی پیس یې ورته لیکلی دی. را بشئ په سبمیټ باندې به کلیک واخلئ او دغه بیا نیکسټ کویشن کوي دوستانو. دغه اپشن تاسو ګورئ دا شی اپشن تاسو درکوي له سبمیټ وروسته. نو دا باندې کلیک واخلئ. را بشئ څلورمه پوښتنه به دوستانو په دلته تاسو ته وروستۍ کې ډو لیکلی دی او سی ځواب دی دوستانو. نو را بشئ په دغه پوښتنه سی ځواب کې دوستانو دلته لاندې لیوې مې ورسره لیکلي دغه تاسو مکمل باید په دقت سره هلته وګورئ. پورته پوښتنه ګورئ او بیا ځواب ورکوئ دوستانو. دغه زما سکرین شاټونه به تاسو در سره واخلئ دغه ویډیو نه هلته به تاسو بیا دغه طریقه کوئ. را بشئ په دغه سبمیټ باندې دوستانو کلیک ورته واخلئ. کله چې په دې باندې کلیک دوستانو واخیستلو په دغه پنځمه پوښتنه کې به هم راشه دوستانو دغه سی ځواب باندې به کلیک ورته واخلئ. سبمیټ به یې کوئ دوستانو. کله چې دغه سبمیټ کړه دوستانو په دغه پوښتنه کې به هم راشئ دغه 50% په دغه پوښتنه کې لیکلي دي. هلته به تاسو خپله پوښتنه ګورئ. داسې نه چې تاسو مسلسل ځواب ورکړئ ځکه تاسو شاید دغه پوښتنې مختلفې وي. هلته پوښتنه به یوه وي دوستانو خو هلته به تاسو ته پوښتنه لکه مثلا دغه پوښتنه ما ته اوس په دغه پنځم شپږم ځواب کې راغله شاید تاسو ته وروستیو ځوابونو کې یا لومړی پوښتنو کې دوستانو دغه راشي. نو را بشئ په دغه برخه کې هم سی باندې کلیک واخلئ چې برونز یې ورته لیکلي دي په وروستیو کې دوستانو برونز سی ځواب دی. نو په لومړي سر کې DR دی دوستانو. نو DR USDT پور دوستانو. را بشئ په همدې باندې کلیک واخلئ. بیا به دلته نوره پسې راشئ. په دغه کې هم دوستانو تاسو کتلی شئ پولز وید دی دوستانو په وروستیو کې. نو دغه پوښتنه کې بي ځواب دی دوستانو. بي ځواب باندې تاسو کلیک ورته واخلئ. دغه پوښتنه به لومړی وګورئ او هلته او سکرین شاټ به در سره راواخلئ او وګورئ چې په دې کې کوم ځواب دی او بي ځواب دوستانو تاسو بیا انتخاب کړئ. په دغه اتمه پوښتنه کې دوستانو تاسو ګورئ په دې کې د پیسم بته پریم پکې راغلی دی دغه دوستانو. نو را بشئ په دې کې به هم دغه دوستانو دغه بي ځواب تاسو ګورئ دغه بي ځواب وروستی کې چې دی هغه پریس لغت دوستانو استعمال شوی دی. په دغه بي ځواب باندې به کلیک واخلئ سبمیټ به یې کوئ. کله هم دوستانو دغه هم سبمیټ کړ. اوس به راشو دوستانو DEFI دوستانو په دې کې دی DEFI دی دوستانو. په دې کې به ډي ځواب تاسو انتخاب کړئ. ډي ځواب دوستانو تاسو انتخاب کړئ. په وروستۍ کې پری ټریډینګ دوستانو دغه دی. سبمیټ باندې به کلیک واخلئ. دغه به هم دوستانو بشپړه شي. وروستی لسمه پوښتنه چې دوستانو په دې کې هم تاسو ډي ځواب دوستانو انتخابولی شئ. را بشئ په دغه ډي ځواب باندې به کلیک ورته واخلئ. بیا به تاسو دوستانو یوه داسې صفحه راخلاصه شي. تاسو به دغه کویز چې دی دوستانو دغه به کمپلیټ شي. 48 ساعته وروسته به تاسو دغه ټوکن چې کوم دوستانو جمع شي خو دغه ټوکن به تاسو تقریبا تر 100 ورځو پورې شاید یا 90 ورځو پورې لاک واوسېږي او بیا به تاسو ته خلاصېږي دوستانو 15% ګټه به هم درکوي او هغه یو USDT هم درکوي. په دغه یو USDT کې 15% نوره اضافي ګټه هم دوستانو تاسو درکوي.
نو که دغه دوستانو طریقه وه چې څنګه په دې کې دغه یو USDT دوستانو پرې ترلاسه کولی شو. په دې کې نورې څارویګانې هم راځي، کله چې نورې څارویګانې دوستانو راځي هغو په اړه به هم تاسو لپاره زه ویډیو دوستانو ترتیب هم جوړوم. که ویډیو مې خوښ شوي